بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړو. نننۍ ویډیو په دغه ټاپک باندې چې موږ څنګه فیسبوک بغیر نوم آی ډي جوړه کړو. موږ سره د اکاونټ د علي خان په نوم باندې دغه کوم نوم دی دا به زه ریموو کوم. تاسو په خپل فیسبوک آی ډي په لایډ فیسبوک کې اوپن کو، پر 3 ډاټ آپشن باندې به کلیک وکړو. لاندې پر سیټینګ آپشن باندې کلیک وکړو. دلته پر فرست نمبر کوم آپشن دی نو په دا باندې به کلیک وکړو. دلته بیا پر فرست نمبر کوم نیم آپشن دی دا باندې بیا کلیک وکړو. دا کوم نوم دی دا به ریموو کړو. دلته به زه سیمبل در کوم د ویډیو په ډسکرپشن کې ناز نه بیا کاپي کو. دا دوه کم ټکي پر فرست نمبر باکس کې به ایډ کو، لاندې پر اخیری خانه کې به ایډ کو. بیا ریوو چینج آپشن باندې به کلیک وکړو. پر لاندې خانه کې به تاسو ایډ کوم پاسورډ دی نو هغه به ته ایډ کو. او پر شنه خط کې کوم آپشن دی سیو نو په دا باندې به کلیک وکړو. ایډ نوم به چینج شي. را به شو پس پروفایل لسو کتلی شو علي خان نوم زه ریفرش کوم. نو سره فیسبوک آی ډي نه نوم ریموو شول. نو دا بغیر نوم آی ډي جوړولو طریقه وه. که ویډیو خوښ وي ضرور در سره لایک وو. او دا که څه پرابلم وي کومنټ کولی شو. که تر اوسه پرې په چینل باندې نه وو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړو. دې نه مزید هم نور ویډیوګانې مو په یوټیوب چینل کې کتلی شو. دا کوم سیمبل دا ویډیو په ډسکرپشن کې به درکوم، از نه به کاپي کو. که چا کاپي کېدلو طریقه نه ورته کومه ویډیو ګوره دغه لینک کاپي کو، بروزر کې پیسټ کو، هلته ډسکرپشن ته لوډ شو. هلته چې هر شی کاپي کوو نو کاپي کېږي.